دي دو خبرې دي چې الله ته محبوب دي او دو خبرې دي چې د قیامت پر ورځ په تله کې درنې دي. دا ترغیب شو چې دا ته ووایې چې ستا ذهن کې دا راشي چې دا دوه خبرې د خدای خوښې دي خو بیا ویل پکار دي او دا دوه خبرې دي دا په تله کې درنې دي او د قیامت پر ورځ تله ډکېږي بیا خو ویل پکار او دا دوه هغه خبرې چې لږ په ژبه مسانې دي تکلیف هم پکې نشته. نو یو د دې مخصوص ذکر امام نبی کریم صلی الله علیه وسلم ترغیب ورکوي. دا یوه خبره ته معلومه شو. دویمه ته څه معلومه شوه چې کله خبر د یو غرض د وجې نه مقدم کیدی شي. ما تاسو ته ویلو چې ابن الحمام خدا مبتدا ګرځي او جماهیر وی دا خبر مقدم دی ترغیبا او تشویقا. نو د خبر مرتبه خو د مبتدا نه وروسته وي خو کله د یو غرض او د یو مقصد د وجې نه تقدیم د خبر هم په کلام عربي کې جایز دی. حضور پاک دې ته اشاره ورکړه. دوش او دریم دا دریمه فایده څه ده؟ دریمه فایده دا شوه ګوره رسول الله مبارک عجیبه ترتیب غوره کوه. دا ولې وی حبیبتان الی الرحمن. دویم نمبر کومه جمله راوړي خفیفتان علی اللسان. دریم نمبر کومه راوړي ثقیلتان فی الميزان. نو لومبی مخکې کړه حبیبتان الی الرحمن چې د الله محبت په هر څیز مقدم دی. د الله محبت او د دې محبت دپاره په عربۍ کې د حب لفظ دلته استعمال شو. نور الفاظ هم د محبت شته حب لفظ استعمال شو. زموږ علما لیکي وی حب یو کې پکې ح راغلی ده یو با راغلی دی. ح په حلق کې ادا کیږي او با په شفتینو شونډو ادا کیږي. یو د مخارجو اول دی او بل د مخارجو انتها ده. اشارت دیتا دی چې ستا د سر نه شروع کېږي د وجود او په خپو انتها راځي. نو ته به د محبوب سره دومره محبت کې چې د ابتدا نه انتها پورې ستا ټول اندامونه به د محبوب په محبت کې استعمالیږي. نو حب د الله مخکې دی ګورې هر څیز کې. دا تاسو چې نن چنده ورکړه مقصد هم څو چې الله خوشحاله شي. دا دومره ګڼ تعداد کې چې تاسو دلته نن راغلی او ناست چې هغه سره پورې دنیا ناسته ده دا څه دپاره د الله په مینه. ډېر دوستان به هغوی به خپل کاروبار پرېښی او نن به راغلي. ډېر به داسې چې دیاړی والی به خپل دیاړي به پرېښی او راغلی به د څه د وجې نه صرف د ربالعالمین د محبت د وجې نه. وروڼو ګورې د ایمان تقاضا ده چې لومبی به موږ د خپل رب سره مینه ساتو. په خدای قسم ځکه له ویرېږم چې زموږ دا مینه د الله سره خو ډېره کمه ده او ناقصه ده. د الله د شان سره چې کوم محبت موږ له پکار دی هغه مینه موږ ونه کړه. ګورې وروڼو زه به مثال در کوم چې تاسو ورباندې پېښ یې. بانک دلته شروع شي بانک او تا دوست په موبایل د رنګ وکړي رښتیا ووایه ته دلته د بانک جواب ورکې د الله د نوم عظمت او که دوست سره خبرې کې نه دوست سره خبرې کوم بیا به دوست خفه شي او اقامت شروع شي نو هغه ته څه وایي هله شا به خبرې زر خلاصوه ګورې دغه د اقامت شروع شو هله زر خلاصوه ګورې رکات رانه لا های های خدایا. نو بانک څومره د خدای د عظمت الفاظ دي پکې د خدای بنده او اقامت سره تا الله بلی ځان ته ژبه د بنده د ندا د الله د طرف نه د اواز د خدای نه دی. نو موږ که خدای سره مینه وه نو موږ به د بانک وخت کې موبایل بنده و چاهې زما د پلار دی ولید ما به اقامت سره موبایل بندو زما د مور د طرف نه دی ولینی ما به مانځله منډه واله ما به دوکان بندو نه جي ګاک رانه روان دی خیر دی که رکات دال چې جمع خو به لاندې کو کنه ځان له به منځو کو او څوک پکې دا وایي زه ماښام به ټول لمونځونه په یو ځای وکړو. دوکان ضروري دی ګاک ضروري دی پیسه ضروري ده نه الله ضروري دی. نو چې د دوکان بند که او یا نن سبا خو داسې وي چې ګڼ جوماتونه یي هلکه یو ملګري به د یوې بجې له ځو او بل به په باندې یوې لمانځه له ځو او بل به یوې نیمې له ځو ټول به جمع کې شرکت وشي الله به هم خوشحاله شي. الله رضا مقدم کول پکار دی. نو خدای مخکې کول پکار دی. موږ دنیا مخکې کړې ده الله مرسته کړې
څومره فتنې چې نن په دنیا کې روانې دي او بالخصوص زمونږ په د ښکلي ملک پاکستان کې زمارونو ګورې ټول غم د دغه ځای نه جوړ دی چې مونږ که خدای مخکې کو د الله عظمت هم مخکې کو مونږ له خو دا ښکلي وجود بنده نه دی را کړی دا خو مونږ له الله را کړی دی مونږ له خو دا ښکلی شکل الله را کړی دی مونږ له خو دا بچي او دا مال دولت رب العالمین را کړی دی زمونږ صحت او زمونږ بیماري خو د هغې الله په لاس کې ده په خدای قسم که نن وغواړي خدای پاک هېڅ به مني ختم هر څه خو د الله په لاس کې دي نو مونږ خدای رستو کړی دی او د دنیا تواغیت او د دنیا مال او دولت او متاع هر څه مخکې کړی دی قل ان کان آباؤکم وابناؤکم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة ترضونها سنجدي ومساكن ترضونها أو وتجارة تخشون كسادها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره ویک ستا پلار ستا زوی ستا خزا ستا بلډینګ ستا تجارت د الله او د رسول نه او د الله او د رسول د سختو احکاماتو نه تا ته غوره نو د الله د عذاب انتظار وکړه ویریږئ د خدای بندګان مخلوق نن په کم طرف روان دی محبت الله سره بالکل خفه کېږئ مه نشته ستاسو خو شکر دی شته چې دلته رالی لیکن ورشه نن نوجوان نسل تباه و برباد دی نن کشر کل کې څومره دی نوجوانان هلکان او جنکۍ په خدای په مدرسو پسې خبرې کوي ای دې پټکو ته څه وایي وی سپین ګډوري په سر د پاسه کېنولې دي ګیرې ته څه وایي وی ځنې پورې جارو اوې ځانده کړې ده تسبو ته څه وایي نن تسبو پورې ټوکې شروع دي عوامو نه به زه څه ګیله وکړم نن زموږ مولیان په نیټ باندې لګیا دي او د تسبو بد وایي هاي هاي دغه یو تسبیح خلکو سره په لاس کې پاتې وي اگر چې د هغې ځای اوس موبایل نیولی دی خو دغه یو تسبیح به خلکو اړولی وایي دا پکې بدعت دی او دا فلانکې دی او دا فلانکې دی او دا خبرې بعضې خلک کوي دې تسبو ته څه وایي وایي په تار کې سپیا کې چولی الله دومره ډاډه شوی د خدای نوم په سپیا کوالم که زه د تسبو په دانه د خدای نوم اخلم دومره خلک ډاډه شو جنکۍ ډاډه شوې په خدای ستا په ملک پاکستان کې په اسلام آباد کې د ښځو عورت ماري پارچ په نوم باندې جلوس روځي او چیلنج ورکوي چاله چیلنج ورکوي چاله ورکوي ما ته بعضې خلک وایي ملا پسې پلانکې لګیا دی او خبرې کوي دا پسې لګیا دی بل پسې مې په قلاره کښېنه په اسلام آباد کې چاله چیلنج ورکړی شو واوره دا ستا په نیټ ته وګوره اسلام آباد غوندې ملک اسلام یا جمهوریه پاکستان غوندې ملک په دارالخلافه کې ښځې روزي او چیلنج چاله ورکوي واوره اے رسول سن لو پردہ ظلم ہے اے رسول سن لو رسول الله چیلنج ورکوي پردہ ظلم ہے الله مال یو کس راغی دا دوستان نه میډیا والا به پیژني خو دې نوم نه علم ځکه چې ما ډېر بې عزته ولیږه ما ته وی یو ډیبیټ دی ته به خیر دی که مونږ له میډیا له نه راځي نو په دې دغه را سره شامل شه څه ورته وایي په دې آنلاین مې د څه متعلق وایي د دې ښځو د پردې او د نکاح متعلق بعضې ښځې سوالات لري نو مونږ وایي چې ته وله جواب ورکړې مې ټولو نه مخکې تا نه دا تپوس کوم چې دا ښځې مسلمانان دي که کافرانې دي که دا کافرې غیر مسلمې زما ورسره کښېنوه زه به درم شم ستا دغه له سټیشن له هلته به ورسره خبره وکړم پوه به کړم خو که دا مسلمانانې دي نو دوی ته به زه دا وایم چې پرده ناجایزه او جایزه مې ظالم دی هغه میډیا والا ته مې وایي ته ظالم یې چې د قرآن حکم متنازع کې ته ظالم یې چې د پیغمبر خبره متنازع کې او په هغې ډیبیټ جوړی دا خو د قرآن وینا ده دا یو ټکي ورته ووایه چې رسول الله مبارک فرمایي څه وایي یا ایها الرسول یا ایها النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین قل لازواجک وبناتک ماشاءالله دا ټکي واورئ اے پیغمبره عایشې ته ووایه هغه عایشه چې قرآن وایي پاکه ده عائشة صدیقه چې قرآن وایي الطیبات للطیبین دا پاکیزه ده خوشبویه ده
الطیبات لفظ ذکر شو طاهرات هم ذکر نشو دا پاکیزه دا صاف ستری ہے او دا خوشبویه دا ماشاءاللہ ذکر دا خوشبویه پیغمبر بی بی دا اغا عائشہ صدیقہ چی صدیقہ و طویل شوی دے او اللہ تصدیق کئی پتاکید اولائک مبرعون مما یقولون اغا عائشہ چی پیغمبر مبارک فرمائی چی تلا پیدام نوی چی در خم پٹوکڑا کی مال جبریل روڑے وی چی دا بدے خزائی اغا عائشہ چی رسول اللہ مبارک دا غی پا غیق کے سوتے دا اغا عائشہ بی بی چی اغا پا جنت کی دا رسول اللہ مبارک سری اغا پاک دامن بی بی توائی چی بورقا پا سر کی چی دا غینا دا گناہ تصور اڑو نکی او بیا چاہتا ہوئی ولی بنات کا فاطمہ توایا واہ واہ دا جنت دا خضو سردارا دا حیا نمونہ مجسمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی نیازبیل لور جس سوال نے پیدا کی کہ داغی نردی گناہ تصور چی اگا فاطمہ چوی زما جنازہ اڑینو دا زما دا کفن دا پاس لرگی کے دے او کپ آغی صادر واچے وے کہ زما کفن ہم سو کو نوی دی اغیتا موایا چی برقہ پسر کا ونساء المؤمنین صحابیات و طولو توایا یدنین علیہ من جلابی بہن نو قرآن خوی عائشہ تم برقہ پسر کا ادم پردو کی دا پیغمبر لور دم پردو کی عائشہ کو ام المومنین دا مسلمانان مور دا مسلمانان مور دا رخبلو بچونم پردو دا قرآن آیت دیکھیں دا ڈیبیٹ سے ضرورت ماوی بے وقوفا غصہ والا کلا کلا راشی غین کرتا سب غصہ شم بے وقوفا تا پا ما دا قرآن آیت پتا نازا کے دیتا پتا نشتا چی دا بورقا او دا پڑونے او دا عورت کارا کول جرم دے دا زمان حال دے بعض میڈیا والا بعض سٹیشن والا ابھی دالو بے کئی یو برا غوالی دا خد حق دے دا خد حق دے او تا پا دے کہ بعض خد حق مونگ مدد دے کر خد رخوا الحمدللہ مونگ دوبرا حقوق ورکڑی دی دا خو بے جم دے خوالی دا حق شو اسلام ورکڑی دے سر خود حیث پا ورق دا ایامو کے چکل با دا بیمارے روزے وے نو دے خد سر بے یو دے روڑے رکھوڑا دے لخوی پا میراس کیسا نہ ورکو دا خو پیغمبر مبارک او اللہ دا کور سردار اکلا دے حقوق شو کنا دا حق والا ورکم پا خدای قسم دا تقرما زان خبرم زکا در طبیما یو جینے دا بیانم ورکڑی دے وی آپ کا شوہر کہاں ہے وی میرا شوہر ہر جگہ موجود ہے یقین پا خدای قسم دا تقرم دا بخاری میں آپ کا شوہر کہاں ہے وی میرا شوہر ہر جگہ محفوظ موجود ہے وی آپ کے بچوں کا باپ کہاں ہے تاسے تپو سیتے ہو کہ اس کو میں نے چھوڑ دیا ہے دستا پا ملک کی رو رکھو لو چگے ہوئے او دا خلق وی مولی سوکلن او مولا سوکلن او دا مولا تا ضرورت تے او دی مولیانو سوکلن دے مولا دا چلو کدا ما سر جی پا کرسے ناس تے جنن دا ضرورت زیاد طالبانو تا پر کیو تڑلی شو عالمان شو او نن بطوری دنیا تا خوری گی و دین بخوری انشاءاللہ ہو رضی تالے ہو ساری تپوسو کی مولا سوکلن وی مولا دا لوگان چی بازار کے خرسی کی دا ٹول دوی کرے دی نہیں کرے اب وہ چی دا کار خود دوی نہ دے وی دا باٹنگن دا تور دا ټول دوی کړلی دي کنه نه دا کار هم نه دی دا ټول په کوچ چې چلیږي دا مولیان چلی کنه یاره اوس ته خو نه دا خبره کې دا خو د مولا کار نه دی وای خنو کار ما بلو ولید چې جامع نعمانی د زرو نه زیات طالب علمان فارغ کړل او پټکی وته وتړل او د دنیا ګډ ګډ تخوار شو الحمدلله بنیادی سیز بسی دا الله سره مینه بی امام بخاری رسول اللہ مبارک حبیبتان کے دے خبر تھے دا با مقدمی پار سبا دے دویم سخی درتا دویم درتا دا خی کہ دا اللہ دا مین نفس چالا ترغیب ورکے نو تب آغتا ارشاد ورکے دا عمل بہت آسانے دیر آسان سہیل سنگ دے خفیفتانے علی اللسان گرانے بنا ایو سلی حج دتلو چی واپس راگی حج کو لگران دی نو چاوتوی حج سنگو وی بس خودے لیتی ساتا دیر گران کار نو دا سفانے ہوئی چی خودے لیتی ساتا دیر گران کار ویڑی رسانو سہل خفیفتان علی اللسان او دریم نمبر مرتبہ رسرا دا خیرت تا سقیلتان فی المیزان دا دریم نمبر خبر شو چی پا دے کلماتو کے ثواب دے او فیدہ رسون کے دے دا تے بلا خبر معلوم شو بل تسا معلوم شوا بل دا چه
حبیبتان الی الرحمن. ماشاءاللہ د خدای په صفتونو کې د کم صفت انتخاب وکړه د رحمان چې الله ګور ډېر مهربانه دی. مړه دا دوه ټکي چې ته وایې دومره ثواب د عقل په بنیاد په دې نه کېږي. دا د خدای رحمت تقاضا کوي چې دا دومره اجر دله درکړو د خدای رحم. بل ته څه معلومه شوه چې میزان هم ثابت دی طلب شته. او بل ته څه معلومه شوه بل ته د الله د ذکر عظمت معلوم شي چې د الله ذکر ډېر عظیم الشان دی. تله پې ډکېږي مکمل چې د الله ذکر وکړې تله پې ډکېږي. او بل ته څه معلومه شوه چې د مجلس اختتام د الله په تسبیح کوه. کله چې مجلس ختمېږي سبحان الله به وایې. حضرت ابو هريره رضی الله عنه حدیث ته من قال سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم كل يوم یا فی اليوم محیت ذنوبه وان كانت مثل زبد البحر. چا چې دا کلمات سل ځله ووې نو که در دریاب د زګ عمرې ګناهونه هم به ورته الله معاف کړي. ټول به وایې ښه کم از کم نن به عهد ټول ملګري کوې چې سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم سل پیرې به ټول ملګري وایې ښه انشاءالله ووایې ټول. بل ته څه معلومه شوه بل ته دا معلومه شوه چې ذکر بکې د ذکر فایده بله څه ده. یو حدیث کې راځي الشیطان جاثم علی قلب ابن آدم چې شیطان د بني آدم په دې زړه ګونټې ماتې کړي دي. فاذا ذکر الله خنسا چې د خدای یاد کې ناتښتي و اذا غفل وسوسه او چې کله غافل شي وسوسې چې نو شیطان کې بگانے کا طریقہ کیا ہے د الله ذکر. بل ته څه معلومه شه طالبان په پیږي تقدیم د تخلی تسبیح کې تخلی د په نسبت دا حمد دا مقدم کول شي. بل د امر محبوب تکرار سبحان دوه ځله راوړو. بل د اهم تکرار اهم ما تاسو دې سبحان دې ذکر راوړو. رجا او خوف تم دې کې اشارت ته رحمان کې رجا ته اشارت ته او په عظیم کې خوف ته اشارت. دا خود دې مسائلو دا مې راته ذکر کړل. باب حدیث کې مې ټولې خبرې خلاصې کړې دي. اوس زه تاسو ته د خپلو طالبانو ته یو څو خبرې کوم نو بیا دعا کوو. زما طالبانو ته خو زما لومبۍ خبره دا ده چې